اوس خارجان، یورپیان، عیسایان، هندوان، دا ټوله کافران د دې چې کله یو د دې په نظر چې د دې یو بزرګه ورځ راځي، یو تهوار راځي، یو کرسمس راځي، دوی هغه ته ارزانۍ جوړوي. او زموږ دخل چې یو مبارک ورځ راځي، یو مبارک شپې راځي، اکه د اختران وي، په اختران کې به خولۍ ګرانې، چوټې به هم ګرانې. که روژه ده، په روژه کې به هر شی در د عام روژې ګران. دا د روژې مبارکه میاشته را روانه ده، خلکو بیا اوس د ګرانۍ تیاری شروع کړي دي. خپل مالونه، سامانونه، خوراکي شیان پټوي او بیا په روژه کې ګرانوي. دا څومره د افسوس خبره ده عزتمن. ابل ورځ مې د یو عقلمن سړي، د یو دانا سړي یو قول ولیدی. هغه تللی و یورپ له خارج، ول په یورپ او په خارج کې اسلام و خو مسلمانان نه ول. او بیا چې کله خپل ملک له راغی، د مسلمانان چې کوم ملک و دلته مې مسلمانان ولیدل، اسلام مې نه ولید. یعنی په یورپ او په خارج کې هغه خلکو اسلامي معاشرتي ژوند، معاملتي ژوند خپل کړی. او زموږ خلکو اسلام راوړی دی، لیکن چې اسلام څه وایي، کوم معاشرتي معاملتي ژوند ورکوي، هغه ډانچه د دې ده خرابه ده. اوس خارجان، یورپیان، عیسایان، هندوان، دا ټوله کافران د دې چې کله یو د دې په نظر چې د دې یو بزرګه ورځ راځي، یو تهوار راځي، یو کرسمس راځي، دوی هغه ته ارزانۍ جوړوي، هغه ته سهولتونه برابروي، هغه ته وسایل برابروي. او زموږ دخل چې یو مبارک ورځ راځي، یو مبارک شپې راځي، اکه د اختران وي، په اختران کې به خولۍ هم ګرانې، چوټې به هم ګرانې. که روژه ده، په روژه کې به هر شی در د عام روژې ګران. حالانکه دا یو مبارکه ورځ ده، مبارک شپې دي، دا یو مبارکه میاشته ده چې دا د رحمتونو میاشته ده. په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله ستاسو و طرف ته متوجه کیږي. او پیغمبر علیه السلام فرمان دی چې تی په دغه میاشته کې بوجونه پر د خپلو خلکو ماته ته باندې سپک. لیکن موږ کوشش کوو چې نوره ګرانې راوړو، نوره د دې میاشتې د دې سیزنه څه ګټه واخلو. نه کې په دې کې د نیکۍ ګټه اخیستل وه، خو موږ مالي ګټه اخیستل غواړو. ایمان لرو پر آخرت، لیکن عملی ثبوت مې نشته. عمل مې دا ده، ذخیران دوسي ورته کړو. نن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ملعون دي هغه څوک چې کم ذخیران دوزي کوي. ملعون دي دا په دې نیت دی سامان پټوي، شام پټوي چې دا په دغه سیزن کې ګرانیږي، زه به خرڅ کړم. او بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک 40 ورځې ذخیران دوزي وکړي، دی د الله څخه بیزار دی، الله د ده څخه بیزار دی. ان دا سړي د الله څخه تمه ختلې. نو زه دې مسلمانانو ته وایم چې دا دنیا څه ده؟ ستاسو ولې عقیده دونه خرابه ده؟ ستاسو ولې یقین دونه خراب دی؟ ته د داسې نه ویرېږې چې دا هر څه به په یو سکند کې الله در ختم، دا هر څه به په یو سکند کې ختم. دا اوس په ترکیه کې د څو وخته مخه 40,000 بلډینګ په یو منټ کې نسره، پیسې در خار ولاندې، جایداد در خار ولاندې، موټران در خار ولاندې، دا هر څه د خار سره خار. ته دا ویره نه کوي چې ته دا مسلمانان تنګې پر مسلمانانو ګرانې راولې، قصدن هغه شان لوړوي چې دا به الله ستا په دردو در خرڅ کړي، دا به الله ستا په اډو در خرڅ کړي، دا به ستا در بدن ووځي. دا مبارکه میاشت د خیرخواهي میاشت ده چې په دې کې سړی یو د بل سره همدردي وکړي، یو د بل سره همکاري وکړي، یو د بل سره خیر وکړي، یو بل ته ګټه ورسوي. او ته د دا میاشت په وجه ګرانۍ راولې. څومره د افسوس خبره ده د دې مسلمانانو پر حال. الله دې پر دې خلکو باندې ورحمېږي، الله دې هدایت ورته وکړي چې کوم مسلمان قصدن په دغه میاشت کې پر غریبانو، مسکینانو، مظلومانو باندې ګرانۍ راولي او پر دې باندې سامان پورته کوي، شام پورته کوي او په دغه اخترونو کې شان ګرانوي. الله دې دې خلکو ته هدایت وکړي. الله دې دا خلک د اسلام په صحیح روح باندې پوه کړي، د مسلمانۍ په مقصد یې پوه کړي، د آخرت په مقصد یې پوه کړي. د لږ درد دې الله په دې کې پیدا کړي. توسط دنیا یورپ څونه ترقي وکړه. مفتی شفیع عثماني صاحب په معرف القرآن کې لیکلي وایي هغه خلکو زموږ اعمال او کردار خپل کړه، معاشرتي
یو خو ایمان والمنځ او اودس دی، یو معاملات معاشرت ورسه د هغو انصاف ته وګوره، د هغو معاملات ته وګوره، د هغو کاروبار ته وګوره، د هغو تجارت ته وګوره، د هغو یو د بل سره همدردي ته وګوره، یو د بل سره همکاري ته وګوره. ته راسه مسلمانان، ته د مسلمانانو ملګری حید لږ د ایمان عملي ثبوت هم موږ ور، لږ د آخرت د عقیدې عملي ثبوت هم ور، چې موږ ایمان لرو عملي ثبوت مې چیش دی، د آخرت دپاره موږ څه کوو؟ بس موږ هغې یو د بل د مجبورۍ سره غلطه ګټه ناجایز ګټه. زه یوه ورځ په یو هړتال کې ځئ د سفر سره روانو، بیا موږ هړتال وو، نو هلته پساو شو، ټوله پساو، نو اته نور ورځ موږ تی پښتانه دي، پخوا به ډوډۍ په 15 وه، په دې ورځ په 10 په 15 ورکول. ورته د الله بنده، دا زنانې دا کوچنیان په روډو پراته دي، مجبوره دي، غریبان، او ته باید نور ارزانه کړی ورکړې. اسلام خو دا درس ورکوي، وایي ته ولاړ سه ملا صاحب، دا یو ورځ موقع د الله راوست. یعنې زموږ مسلمانان یو د بل تباهي د ځان لپاره چې د ده ګټه پکښې وي، دا دی موقع ګټي، دا سبا پر تا هم راځي، دا پر بل هم راځي، دا پر بل هم راځي. ولې یو د بل د مجبورۍ څخه غلطه ګټه او استفاده کوي؟